د اسلامي امارت له مجبوریته چین، ایران او پاکستان غلطه استفاده کوي. درې واړو هیوادونو تازه تورونه لګولي دي، خو اسلامي امارت یې په وړاندې د مبارزې ټټر ډبولی دی. سلامونه، ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د چین او پاکستان شریکه اندېښنه که د دواړو هیوادونو غوښتنې ونه منل شي د اسلامي امارت سیاسي ملاتړ نشونی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه خپره شوې مقاله کې راغلي دي نړیوالې اړیکې د متقابلې معاملې پر اصولو ولاړې دي او که اسلامي امارت د چین په ګډون د پاکستان غوښتنې له پامه غورځوي نو د سیاسي او اقتصادي ملاتړ تمه د هم نه لري. د دغه مقالې لیکوال خبرداری ورکړی دی چې د چین او پاکستان د امنیتي اندېښنو پر وړاندې د اسلامي امارت بې پروایي کولی شي د دغو دواړو زړو شریکانو باور سخته زیانمن کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي له لوري نوی ډیلی، کابل او اسلام آباد ته وروستي سفرونه د امنیتي او سیمه ییزو موضوعاتو پر محور ترسره شول. په کابل کې نوموړي د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر له سرفرست سراج الدین حقانی سره ولیدل او پر وړاندې ټینګار وکړ چې په واخان کې د ګډې پولې په اوږدو کې ګډې پوځي ګزمې بیرته پیل شي. دا سیمه افغانستان د چین له حساسي سیمې سین کیانګ سره نښلوي. چین اندېښنه لري چې د غورجنګیالي په ځانګړې توګه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي د واخان لاره د چین پر وړاندې د ستراتیژیک نفوذ لپاره کاروي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي و چین د ګډو ګزمو د سملاسي پیل ملاتړ کوي څو د سرحدي سیمې سوله او ثبات ډاډمن شي. نوموړي افغانستان د اړین شریک په توګه یاد کړ او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي څو له افغان خاورې د چین امنیت وګواښي. د په وینا د کابل او بیجینګ امنیتي همکاري کولی شي د اقتصادي اړیکو د پراختیا لاره هم هواره کړي. د دغه ورځپاڼې لیکوال باور لري چې هغه نسبي ثبات چې اسلامي امارت په افغانستان کې رامنځته کړی یوازې هغه مهال تلپاتې کیدی شي چې له خپلو ګاونډیانو سره له دوه مخي او پټکاري سیاست څخه ډډه وکړي. دا هم ویل شوي دي که اسلامي امارت د خپلو سیمه ییزو دوستانو امنیتي اندېښنو ته څرګند ځواب ورنه کړي نو اړیکې به یوازې د شعار تر کچې پاتې شي او هیڅکله به عملي بڼه خپله نه کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان له انزوا غلطه ګټه پورته کوي او غواړي د اسلامي امارت له مجبوریته په استفادې ناوړه غوښتنې ولري. په د وروستیو کې د چین، ایران او پاکستان استازو هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې په افغانستان کې د وسلهوالو ډلو په شتون اندېښنې څرګندې کړې وې. خو د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهده دغه تورونه رد کړل او ویل چې افغانستان کې هیڅ وسلهواله ډله شتون نه لري، نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي.